السلام علیکم دوستانو، اصغر افغان یو ځل بیا ثابته کړه چې دی د ځوانانو لوبغاړو سره ظلم کوي. لکه څنګه چې تاسو ته خبره سوه تېره ټیسټ لوبه کې د زمبابوې سره د عبدالمالک او منیر ککړ سره ډېر ظلم وکړ. همداسې په دویمه ټیسټ لوبه کې د زمبابوې سره د شاهد کمال سره ډېر ظلم وکړي. په دې اړه باندې د ځینو مینوالو نظرونه در سره شریکوم. ویډیو تر اخره را سره وګورئ. که په دې چینل کې نوي یاست، افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د رحمت الله مزي په نامه باندې یو ورور لیکلي د الپور قومندان ظلم خو ټولو ته معلوم دی، په هغه نه غږیږو، په بخت یې غږیږو. له پرون راهیسې شاوخوا 80 ورونه په راشد کړي دي چې 9 ویکټ یې اخیستی دي. نو تو خدای دا اوس بخت سو که زموږ په ټیم کې راشد نه وای، نو موږ اوس هم هغه د 2008 کال لوبډالو یو. بس له هغه ځایه در وسنجوئ چې ستاسو زخمي جانان ټیم سره د پرمختګ پر ځای څومره آرامیتوب څخه کار اخیستی دی. ډېر خیانت یې کړی دی. حبیب رحمان لیکلی دی دا هم کپتاني او ځوانانو ته موقع ورکول. په یو هادي پارت ټایم بالر باندې په دواړو پاڼیو کې 22 اورونه کول. پارلونډر شاهد الله کمال یوازې یو اور وکړ، هغه هم د ورځې په پای کې په داسې حال کې چې لومړی ټیسټ لوبه کې چې کله ویکټ لږ سخته وه، ټول ځوانان یې له ځانه مخکې بیټینګ ته راولېږل. خو دویمه ټیسټ لوبه کې بیا له ټولو مخکې توپوهنې ته منډې راوهلې. بیا به په اخر کې ډوزې ولې چې یو بل ځوان ته مې چانس ورکړ، ځان یې ثابت نه کړ. د یادولو وړ ده چې شاهد الله کمال په خپل بهترین پروپامیز کرکټ مجبور کړ تر څو یې په لوبډاله کې واخلي. شاهد الله کمال د ولایتي لوبو نیولې تر شپږیزه فرسټ کلاس پورې د توپوهنې ترڅنګ د ریګولر بالینګ هم کړی دی چې د داخلي کرکټ له یو بهترینو ارلونډرانو څخه دی. یو بل مینوال رحمت خان افغان لیکلی دی خدای ته به څه جواب وایاست، طوطي او د طوطي مینوالو. هغه شاهد کمال چې ریګولر بالر د یو اور یې ورکړ، جاوید کورسټي ته یې 13 اورونه ورکړل. بیا وایي طوطي یې په کپتانۍ ګټي. یو بل ورور لیکلی دی افغان ټایګر په نامه باندې دا د اصغر افغان پالیسي ده که چیرې لوبغاړي د هغه د خوښې پرته سکواډ کې واخلي نو د هغه کریر له منځه وړي او لوبغاړي ذهني سکنجه کوي تر څو چې هغه کرکټ پرېږدي. لکه څنګه چې موږ ګورو شاهد الله کمال کم چې یو ښه ارلونډر دی، هغه ته د بیټینګ فرصت نه ترلاسه کیږي او نه اصغر د بالینګ چانس ورکوي. پر وړاندې جاوید احمدي توپ اچونې ته راولي، د هغه نږدې ملګری دی. رحمت افغان لیکلی دی اصغر پوهیږي، وایي که شاهد الله کمال ته بالینګ ورکړي نو نوموړی ځلیږي، ویکټ یې اخلي او په لوبډاله کې ځای جوړیږي. خدای به ضروري سزا درکوي. کشمیر رحمان لیکلی دی موږ وبخښه اتله، یوازې ستا په حق کې ظلم نه دی روان بلکې ستا په څېر 10 ګوتې ځوانان په حق کې د کرکټ بورډ او په خاص ډول د اصغر افغان ظلم کوي. که ته د اصغر یا رئیس احمدزي ورور وی، بیټ به دې هم کوو او بالینګ به دې هم. بس ګناه دې دا ده چې واسطه نه لرې. خدای تعالی دې ظالمان ته سزا ورکړي. اناس رشید لیکلی دی دا خاین مو نن وپېژندی، په کورسټي جاوید یې توپ اچونه کول، په شاهد کمال یې نه کول. د دې سربیره هم څوک ملاتړ کوي، هغه هم خاین دی، ولې چې خاین د خاین ملاتړ کوي. شرافت شریف لیکلی دی د شاهد الله کمال په شتون کې اورونه په جاوید او اصغر کول داسې مثال لري لکه د غوایي په موجودیت کې چې په خر کولبه کوي. دا و د ځینو مینوالو نظرونه خو بیخي ډېر وخت ما ځینو نظرونه تاسو ته وړاندې کړل. که مو دا ویډیو خوښه سوې ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوي یاست، افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.